السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو یو ځل بیا ستاسو سره مخاطب یم د خپل یوټیوب پاڼې نه فاضل اکمل افیشل. ملګرو نن راغلي یو داسې شخصیت له چې ماشاءالله د هیڅ قسم تعارف محتاج نه دی. نو له ده څه به د خوند رنګ خبرې کوو، له ده نه به ښایسته ښایسته خبرې مو اورو. په رایټ سایډ که تاسو وګورئ زموږ سره عباس قاري صاحب ناست دی چې ماشاءالله د هیڅ قسم تعارف محتاج نه دی. زموږ د ملکنډ اګرې د تنظیم باني او په لیفټ سایډ باندې زموږ سره درګۍ یو بل ملګری هم راغلی چې د ده نوم د ابراهیم، او په منځ کې چې کوم ناست دی نو تاسو ته پته ده چې د هیڅ قسم تعارف محتاج نه دی، د اور بسری. خو د ده چې کوم خپل نوم دی نو انشاءالله تاسو به فسټ ټایم دا نوم اورئ، د ده خپل جانس نوم دی. نو ده نه به موږ د خوند رنګ خبرې اورو. جانس خانه دا راته ووایه چې ستاسو زندګي څنګه روانه ده؟ زندګي خو ډېره ښکلې روانه ده. ها، او دا راته ووایه چې تاسو په خپل فن کې خوشحاله یئ، تاسو چې کوم اداکاري کوئ؟ خوشحاله یم، خو دا کوم چې جنګ شروع شوی دی که نه نو د هغې نه پس بیا موږ حاکم نه دی کړی. په څه وجه باندې تاسو ولې خفه یئ او ولې تاسو؟ خفه دی چې یو خو حاکم ډېر نه دي، مطلب یې اوس پرې نه راځي، بیا داسې ډېر خاص خوند هم نه کوي. صحیح ده. هغه په دې وجه باندې چې مینهوال هم دغې ته مطلب توجه نشته په خپل دغه باندې دي چې کوم د امریکې د طرف ته چې کومې پیسې راتلې هغه هم اوس بند شوي دي په مینګه. صحیح ده. نو هغه ازادېږي نه چې یو سړی والي. صحیح ده. اوس تاسو د خپل ژوند نه خوشحاله یئ؟ زندګي م ښه روانه ده؟ خوشحاله یو، لکه اوس دا کوم زموږ چې مور پلار مړم دی که نه، صحیح، نو په دې هم شکر وباسه چې الله خو هم شته که نه. صحیح. او دا راته ووایئ چې تاسو را روان وخت کې د مینهوال نه څه دغه لرئ، مطلب چې مینهوال ستاسو نور سپورټ وکړي؟ یاره مینهوال ته زما ضرورت داسې خاص نشته له، او چې کله زما ضرورت شو نو بیا ور موږ تاته ووایم. د خپل ملګرو نه خوشحاله یئ کوم اداکاران چې ستاسو؟ خپل ملګرو نه زما صرف دا یو دی، قاري صاحب دی. ټول نه مطلب خوشحاله؟ د ده نظر ډېره خوشحاله یم صرف پر یو کس. او زمونږ ملکنډ اګرې ته مې اراده کړې کله به راځئ ته خیر؟ هغه به انشاءالله د جمعې پر ورځ که خیر وي خامخا به راځئ. او به موږ انشاءالله راځو، د ده رور به مال راولي او دی به ناست وي، ځکه چې دا مشر به نه راځي او ځکه چې ډېر نه کړېږي. د ملکنډ اګرې خلکو ته څه میسج ورکوئ؟ مطلب چې تاسو هلته راځئ نو هغوی ته څه میسج تاسو ورکول غواړئ؟ څه خو به څه غواړم خو نه، خو لکه موږ بدل شو د مېلمستو لپاره، ډېر ښه، د ده لپاره. نو هلته کې به موږ راشو، څلور پنځه شپې به وکړو، خو ښکلې به موږ سره به میلاو را میلاو به شي، وبه ګورئ وبه ګورئ، بیا به تاسو به اخوا ځئ موږ به نه بیا دی. تاسو خو مخکې اګرې ته راغلي وئ، تاسو خوشحاله راغلي وئ خفه راغلي وئ د اګرې نه؟ خوشحاله راغلي وو، په هغه ځای کې موږ خوشحالي رای هم وستلو. اګرې ته د چا ځای ته راغلي وئ؟ په خپل په موټرسایکل یې موږ راوستي. اګرې ته د چا ځای ته راغلي وئ؟ تدبیر ځای ته. نو تاسو دوی نه خوشحاله راغلي وئ؟ ډېر خوشحاله یم. او اراده م انشاءالله په ښه راځئ به اګرې ته؟ په ښه به درځم که خیر وي. او زمونږ چې تاسو کوم ټیم راغلی دی په تاسو پسې ستاسو دپاره د اګرې نه، نو د دوی دپاره ستاسو څه په زړه کې څه راغلي؟ مطلب زموږ په زړه کې خو داسې نشته، زموږ زړه صفا دی. زموږ نه خوشحاله یئ؟ بلکل د ټول نه خوشحاله. زموږ چې کوم ټیم دی د دوی شکریا ادا کوئ تاسو؟ زموږ چې کوم ټیم دی تاسو د دوی شکریا ادا کوئ؟ بلکل شکریا. ښه ده. او اوس په اخره کې مینهوالو ته سلام وکړه د خپل سایډ نه. السلام علیکم ورحمت الله برکاته. د مې د سعودي مسافر چې کوم دی هغوی ته هم څه ووایه؟ السلام علیکم ورحمت الله برکاته، دا ټول ټیم